السلام علیکم. نن غواړم د هغه پاسورډ د منځه وړلو طریقه درته وښایم، کوم چې څلور قسمه پاسورډ موږ تاسې ورډ ته ورکوو، یعنی انټر انساید دی ورډ کې سکیورټي ریسټریکټ باندې لګوو که نه، که هغه ریډ اونلی، کمنټ وي، فیل فارم اجازه ورکوو نه، یا ټریک چینج وي. نو د هغه پاسورډونه که چیرې له موږ نه هیر سي نو دا به څنګه موږ له منځه وړو. دلته یو مهمه خبره، دلته دوه خبرې دي. یو هغه سره هیکینګ ده. هیکینګ هغه ته وایي چې هغه کمپنۍ د هغه لپاره د حل لاره نه وي جوړه کړې او ته هغه نه پاسورډ له منځه یوسې، دې ته وایي هیکینګ. او بل څه ده، کریکینګ ده. کریکینګ کې دا سیستم چې کمپنۍ یوه لاره ورته ایستلې، ځکه که موږ یو فایل ته پاسورډ واچوو او پاسورډ موږ نه هیر شي نو دا نه معنا نه چې موږ باید فایل ډیلیټ کړو. نو کمپنۍ یوه لاره ورته ایستلې چې هغه لارې په اساس باندې موږ پاسورډ څنګه ایسته کولی شو. نو د دې لپاره راځو موږ او تاسې څنګه به یو پاسورډ موږ او تاسې کریک کړو. فار ایگزامپل دلته ما سره سمپل ټیکسټ ده په دې ډاکومنټ کې، او دا کنټرول A، کنټرول C، کنټرول N، کنټرول V، کنټرول N، کنټرول V، کنټرول N، کنټرول V، 4 ډاکومنټس دي ما سره. دې 4 ډاکومنټ 4 ته راځم. ځینې خلک نیو ډاکومنټ له زاړه ټیکسټ سره نیو وینډو کې اخلي، هغه نه، هغه خو که یو په دې 4 کې یو ته هم تاسو پاسورډ واچوئ، دا یو ګروپ کې پراته دي او ټول یو قسم پاسورډ اخلي. نو کنټرول N سره ښه خبره ده. نو راځو ریسټریکټ ته، او دلته ریسټریکټ کې کله رالو موږ دا دوه ټیک مارکونه لګوو او دې ته پاسورډ اچوو. فار ایگزامپل دې ته 1 2 اچوو، دې ته 1 2 اچوم او سیو کوم. کله دا غواړم سیو یې کړم، کنټرول اس یې کړم، او ډیسکټاپ باندې جاویدان یو فولډر ده او په هغه کې دا ریډ اونلی پاسورډ والا زه ډیلیټوم، او دا د دې په سر باندې دا ریډ اونلی ریپلیس کوم، دا کلوزوم. او د دوم فایل ته راځم ریویو ته، او بیا ټریک چینج ته راځم او په دې کلیک کوم، په دې کلیک کوم، او بیا دې ته ریډ اونلی نه بلکې ټریک چینج پاسورډ اچوم، سیټ پاسورډ ورکوم، یو دوه پاسورډ ورکوم، یو دوه پاسورډ ورکوم، اوکې کوم، یو کنټرول اس کوم، او دا هم جاوید فولډر کې، او دې ته وایم هم ټریک چینج پاسورډ ورته اچوم، او دا هم را سره کلوزوم. او بل راځم ریویو ته، او دې ته هم ریسټریکټ ته راځم، دا لیمیټ فارمیټ او ټریک چینج نه بلکې کمنټ فارم انساید ده، دې ته پاسورډ ورکوم، دې ته 1 پاسورډ ورکوم، دې ته 1 پاسورډ ورکوم، دین اوکې کوم، کنټرول اس کوم، او دا هم جاوید کې سیو کوم. او دلته راځم دې کې فیل فارم اونلی، او دا هم کنټرول ډبلیو کوم. بل راځم دې ډاکومنټ کې او ویو ته راځم، او دلته ریسټریکټ ته راځم، او دا سکیورټي پاسورډ باندې لګوم، کمنټ، او دې ته پاسورډ ورکوم 1 2 3، او دې ته پاسورډ ورکوم 1 2 3، and then اوکې وکوم، سیو کوم، او دلته راځم دې ته کمنټ. څلور ټایپ پاسورډونه دي ما سره دي کې. نو دا فایلز دي ما سره، د دې ایکسټنشنز دا ډاکس دي، نیو ورژن اف، ځکه دا 2019 ورډ ایکسل در سره، نو ډاکس ټایپ فایل لري. نو یو طریقه دا ده چې دلته هاید ته راځئ، فولډر آپشن ته، ویو ته راځئ، دلته راځئ، هاید ایکسټنشن ټیک مارک یې کړئ، دین اوکې کړئ، او دا فایل ایکسټنشن رینیم کړئ ټو زیپ، او دا یس کړئ. یوه طریقه یې دا ده. زه دا د سی ام ډي له لارې کوم، ډېر اسان طریقه لري. که وایي چې ټول داسې رینیم کړه نو بیا یې داسې رینیم کوم، او راځم دې ته زیپ کوم، او دا هم دلته داسې کوم، دا کلوزوم، او دا هم ټریک چینج فیل فارم کمنټ کنټرول زیټ، دې ته زیپ ایکسټنشن ورکوم، یس، او بیا هم دې ته هم زیپ ایکسټنشن ورکوم. نو بیا کمنټ فرست اوپن کوم، او بیا راځم ورډ ته، او بیا راځم دلته سټایل سیده دا رائټ کلیک کوم، او دا فایل ډیلیټوم، یس، او دا بیا راځم دې فارم ته، او ورډ ته راځم، او سیټینګ سیده ډیلیټوم. دې ډیلیټېدا سره انشاءالله فایل کوم تغیرات نه راځي، اوکې کوم.
او کوم چې دا ریډ اونلی ده بیا په دې باندې دا ورډ اوپن کوم سیټینګ د رائټ کلیک کوم او ډیلیټ فایل کوم یس او دا کلوز کوم او ټریک چینج د ما سره او بیا راځم ورډ ته او بیا راځم سیټینګ رائټ کلیک کوم او ډیلیټ کوم یو یس دا سی ام ډي له لارې زر رینیم کوم سی ډي جاوید او رینیم سی ډي جاوید سی ډي ډیسکټاپ سی ډي جاوید رینیم کا اسټریک ډاټ اسټریک ټو اسټریک ډاټ ډاکس ایگزیټ ټول می ډاک ته کنورټ کو کمنټ پاسورډ ته راځم ما سره کمنټ پاسورډ چې کوم ریویو کې چې راځم کوم سکیورټي پرابلم ما سره نشته که زه دا سلیکټ کوم او هوم ته راځم ریویو ته راځم دا کوم پاسورډ دی ته ما چول فیل فارم کوم پاسورډ ما سره نشته او دې ته راځم ریډ اونلی کې هم تغیرات راوسته سم کوم پرابلم ما سره نشته او دې کې هم او ټریک چینج ته راځم او دې کې هم ډیلیشن کوم ټریک چینج ما سره کار نه کوي لمړنی چې کوم څه مشکل و ولې نه سره سم کمنټ ته راځم او دې کې یوازې کمنټ پرمیشن سکیورټي اوس هم لګېدلې ده په دې کلیک کوم او ډاکس کنټرول زیټ ډاکس رینیم کوم ټو زیپ ته او دا ډبل کلیک کوم او ورډ اوپن کوم سیټینګ رائټ کلیک کوم ډیلیټ کړم نه د فایل یس کلوز او زیپ رینیم کوم ډاکس او ډبل کلیک کوم اوپن کوم سکیورټي ختم شو سره دا سمپل طریقه سره کوم کولای سو موږ پاسورډ لورډ ختم کو خو امپورټنت پوینټ دا ده امپورټنت پوینټ we can't موږ هغه فایل چې هغه اوپن پاسورډ لري هغه پاسورډ نسو ایسته کولای یوازې هغه انټرنل انسایډ پاسورډ نه ایسته کولای سو کوم چې موږ سره اوپن پاسورډ یا موډیفای پاسورډ یا ریډ اونلی پاسورډ نه هغه نس کېده بلکې انټرنل انسایډ سي دي هغه کولای شي که تاسو غواړئ کریک کړئ هغه بیا آنلاین سیستم لري